صاحب زموږ صدر مرکزي صدر ډاکټر صاحب بیا ریګن صدر مشتم خان خیال اسمان استاذ صدر خدمت بشر احمد خان نور شمس خان راغلو ملګرو السلام علیکم ستاسو ډېره مننه کوم چې نن تاسو دلته راغونډ شوي او موږ باچا خان د سوچ خبرې کوو د پارټۍ خبرې کوو نو د ټول اول خو زه تېر شوي چې کوم بحران تېر شو په هغې کې الله تعالی شکر دی چې زموږ کوم ملګري بچ پاتې شوي دي صحت روغ پاتې شوي دي د الله تعالی نه شکر ادا کوو او چاته چې نقصان څوک بیمار شوي دي څوک چې رحلت کړی دی د هغوی باندې رحلت باندې د هغوی ډېر افسوس اظهار کوو ځکه چې پښتنو ته ډېر لویې مسلې وي خاص کر د روزګار په حواله د بیمارۍ په حواله ډېر پکې زموږ ملګري مسافر د ډېر لوی افسوس خبره ده چې خلک د دې رحلت شوی دی په هغو په مرګ باندې ډېر لوی افسوس اظهار کوو الله تعالی د هغو مغفرت نصیب کړي او د هغو لاحقینو ته او دغې غمجنو کورنیو ته الله پاک غوره صبر وکړي په دې لنډ وخت کې راټولېدل او خبرې کول د مشرانو یو څو ماته ګډې خبرې اورېدل دا هم ډېر لویه خبره ده موږ ستاسو ډېر شکریه ادا کوو مننه کوو دویمه خبره د عدم تشدد په حواله باندې د ملګرو ډېرې ښې خبرې وکړې تاسو ته به پته شي د عدم ټکي په عربۍ کې هم استعمالوو عدم موجود دی چې یو شی موجود نشته یا په اردو کې هم استعمالېږي دغسې په پښتو کې موږ د عدم تشدد چې کوم ځای کې تشدد نه وي زور نه وي زیاتی نه وي ظلم نه وي او د عدم مدد دا دی چې موږ که څوک زور کوي زیاتی کوي چې د هغې په بدل کې که موږ برداشت وکړو صبر وکړو ناکام وکړو موږ په پښتو کې ورته وایو نو که دغه زه به تاسو ته یو اسان تشریح وکړم چې لکه اکثر زموږ په علاقو کې د ډېر لویو واقعیاتو نه واقعیت اکثر د دې نه جوړېږي چې د معمولي خبر نه لکه پس که موږ یو ملګري ته لکه نسوار راکړه یا بله ته وایي نسوار ته ځان اخلي ولې نه یا موږ وایو یاره بل څه شی راکړه ضرورت یې کلیو کې موږ وایو درپایي راکړه ګرماله راکړه کرنډۍ راکړه تبر راکړه نو بیا موږ لکه ځان اخلي ولې نه هلکه وابخلم ته را دومره زور ولیکې دومره بدماشي ولیکې د دې نه زموږ د خاندانونو پورې د مرګ و مارو پورې د مشکو ګریوان پورې د ډېرې خبرې کېږي د دغه شي نه ممانعت ته عدم تشدد وایي یو ملګری خبره اواز تیز موږ اکثر موږ دا وایو که نه لکه اواز تیز وي کوم بس باندې کله کله بد دی او بل شي بد دی شاید چې دا سړی د بل ځای نه خبرې او ستا سره په معمولي خبره لکه ستا خبره یې برداشت نه کړه هم دغه ته عدم تشدد وایي که تا د دغه سړي برداشت وکړو دغه تیزه خبرې دې واورېدو هغه ته دې ناکام وکړو نو په دغه سړی پښتون او مسلمان یا ستا رشته دار ستا یار دوست نو په بله موقع به ستا دي تیزې خبرې جواب ته نه درکوي ولې ته هغه ته برداشت وکړو هم دغسې که تاسو وګورئ چې کڼ کې د معمولي کڼ کې نه معمولي چې دلته څوک پاتې شي یا سګرټ پاتې شي نو دا ټول کور سوځي او دا ټول هغه سره سوځي دغه ته عدم تشدد وایي که موږ له دغې وړو خبرو برداشت وکړو صبر وکړو یو بل ته ناکام وکړو زموږ په علاقو کې د ډېرو وړو خبرو نه ډېرې مسلې پېښېږي خاندانونو سلو کالو پورې زموږ دښمنۍ روانې دغه برداشت به کوو غیر ضروري به د ګاونډي سپی ته ګټه نه ولو غیر ضروري به د ګاونډي یا د رشته دار په کور کې دننه د خپل وراره ته خورۍ ته غیر ضروري به نه قارېږو ولې بیا به هغه برداشت نه کوي نو زه به هم برداشت کوم هغه هم برداشت کوي دغه ته عدم تشدد وایي که عدم تشدد وی په دنیا کې نو دو جنګ عظیمه باندې کېدل چې په میلیونو خلک پاکې مړ دی که عدم تشدد وی نو د کوریا او د ویتنام جنګونه نه کېږي چې په میلیونو خلک پکې مړ دی که عدم تشدد وی نو څلوېښت کاله موږ خلکو میده کړو ویښ کوجلو زموږ په میلیونو پښتانه مړه شو په لر او بر کې خلکو ووجل دلته په دې سواد کې چې څوک تاسو له مخې نه دي شوي موږ به دې خلکو دوی لا ولې دا خلک بل شان کو او بیا ورسره بل خوی کوو نو چې موږ ته په وخت وي چې هلکه د دې سوزونه قلار شي نو د خلکو یقین ته خبره نه رسېده چا به تاسو له پلانکي ملګري چا د دیګي ملګري موږ د هېچا ملګري نه یو موږ د دې خپل قام ملګري یو د دغه خپل وطن ملګري یو په دې قام خفه کېږو په دغه وطن خفه کېږو او چې څه زیان راته شوی دی په مشران زموږ مړه دي په پښتانه زموږ مړه دي په جیرون ته تللي دي ټول هم د دې قام دپاره او بیا به هم د دې قام دپاره کوو اوس هم کوو بیا هم کوو بیا به هم کوو زموږ مقصد او مرام دغه دی موږ د دغو خلکو سیاست خلک کوي په دې وطن کې ټول خلک سیاست کوي هر چا برګې ډنډې لګولي دي
چا یو شان جنډې ګوري چا بل شان جنډې ګوري زمانه خپه شي په پنجابي به سره شي استاد جنډه لګوم چې ډوړې ونه موږي او جنډه ورم ولګي ولی دا زمونږ ساتواله دي خپلواله دي موږ په یو دغه ولاندې په یو د خپل مشر د خپل کشر د خپل زمونږ اتفاق اتحاد نشته کنه دوی په وطن کې د ډیر دوی د باچا خان له سره او د ولی خان له سره او د موجوده زمونږ د قیادت له خلک شته دا چې سره دي دا خو څه د مخې تاریخ نه لټو دا اوس تاسو نه مخې ونه شو دا چې څه زموږ سره کېږي د مشرانو سره زموږ سره کېږي ظلم زیاته زموږ سره کېږي زموږ سره بد کېږي جیلون ته ځو دا په انتخاباتو کې زموږ سره څه کېږي هم په دې وجه کوو چې موږ د قام او د وطن خبره کوو ستاسو خبره کوو ستاسو د روزګار خبره کوو ستاسو د صحت خبره کوو ستاسو د روغتیا خبره کوو د عدم تشدد خبره کوو د روغ جوړ خبره کوو د نوکرۍ خبره کوو ستاسو د ستونزې او ستاسو د مسلو خبره کوو هم دغه زموږ سوچ دی دغه زموږ سیاست دی موږ د ووټ لپاره نه کوو دا ووټ په وطن کې ووټ نه وي نو د دې ضرورت دی چې موږ چاته ولې چې ووټ وکړو چې موږ اقتدار ته ورسو یا موږ کرسي ته ورسو یا وزارت ته ورسو یا منبر ته ورسو زمونږ صرف او صرف د سیاست محور په دې وطن کې د امن دی د سوکالۍ دی د ترقۍ دی د پرمختګ دی د خپل ورورولۍ دی د امن دی د عدل تشدد د فلسفې د خپرول دی موږ وایو چې امن دی سوکالي دی روزګار دی د وطن آبادي دی ډېر شکریه درکوم